سلامونه دوستانو، ډاکټر سراج یم. نن ورځ یو ډېره مهمه موضوع باندې غواړم درسره بحث وکړم. پوهېږئ موضوع به څه شي؟ موضوع ده د ماشوم روغتیا، په موبایل باندې روغتیا. البته استاد محترم، په ټوله کې ستاسې نظر څه شی دی؟ سلامونه تاسو ته هم د خپرونې اوریدونکو لیدونکو ته مو زما سلامونه ومنئ دوستانو. تر کومه ځایه پورې چې هماغه ډول چې تاسو اشاره وکړله، ګڼې کورنۍ، ګڼ میندې او پلرونه، حتی وړکتونونه، ښوونځي او په خواله رسنیو کې، په بهر کې، په افغانستان کې دننه ګڼې کورنۍ دا شکایت لري، دا اندېښنه لري او له دې نه سر ټکوي چې ګڼ ماشومان او په پراخ ډول بچیان، لورګانې او زمن په ټکنالوژۍ روږدي سوي دي. یعنې اعتیاد یې پیدا کړی، معتاد سوي دي په څه شي؟ په ټابلیټ، په څه شي؟ په موبایل، په کارتوني، په ټلویزیون، په ګیم، په پابجي، په دې په هغه. دا نن سبا په یوه کورنۍ ستونزه بدله سوې ده. دا مثلا نن سبا د کورنۍ یوه ستونزه ده. یعنې ګڼې کورنۍ په دې برخه کې ستونزه لري. ګڼې کورنۍ له دې اړخه اندېښنه لري او تشویش لري او د دوی اندېښنه او تشویش زه فکر کوم چې تر یوه حده پورې د هغه وړ ده، د اندېښنې وړ ده، یعنې د تشویش وړ ده. زه فکر کوم که کورنۍ دې مسلې ته پام ونه کړي او دا مسله په نظر کې ونه نیسي، په لنډ وخت او په اوږد وخت کې به دوی په ګڼو مسلو او ستونزو متاسفانه اخته سي. زه فکر کوم چې دغه بحث او دا مورد د کورنیو د پام وړ ده او زه فکر کوم چې موږ باید یو څه ناڅه دا مسله جدي ونیسو. مننه استاد محترم. اوس به راشو لاملونو ته. ټولنیزتوب څومره ونډه لري؟ زه فکر کوم چې لومړی لامل او لومړی دلیل چې ماشومان خواله رسنیو ته ځي یا ټکنالوژۍ ته ځي، موبایل ته وردانګي یا په خیالي او تخیلي دنیا کې قدم وهي یا ګامونه اخلي او په اصطلاح سفر کوي. د دې لوی علت همدغه د ټولنیزتوب مسله ده. تاسو پوهېږئ چې نن سبا انسانان مصروف سوي دي، بوخت سوي دي، میندې مصروفه سوي دي، پلرونه بوخت سوي دي او مدرن ژوند او مدرنه دنیا او بوخته دنیا د دې لامل سوی چې ماشومان یوازې سي او انسان ذاتاً په طبیعي شکل تفریح ته ضرورت لري. غواړي تفریح وکړي، غواړي بوخت واوسي، غواړي ټولنیز اړیکې او روابط ولري. او دغه رسنۍ، دغه خواله رسنۍ، ټکنالوژي، شبکې، کارتوني، فلم، نټفلیکس، یوټیوب، انستاګرام، دا هر څه چې تاسو ګورئ په خواله رسنیو کې، دا ټول د دې لامل ګرځي چې یو څه په مجازي ډول ټولنیزتوب رامنځته کړي یا په اصطلاح همدغه چې ورته وایي چې ټولنیزې رسنۍ یا خواله رسنۍ. دا معنا ورکوي چې د پښتو اصطلاح ښه ده له نظر دري او انګلیسي اصطلاح ته چې سوشل نیټورک ورته وایي یا ټولنیزې یا شبکه اجتماعي. دغه اصطلاحات زه فکر کوم ډېر ښه نه دي ځکه چې ټولنیز نه دي. که موږ ټولنیز شبکې وایو هغه ټولنیز نه دي. دا چې ماشوم یوازې د بیل د تنها ده په مجازي شکل حس کوي چې دغه اړیکې او روابط ټولنیز دي او هماغې خواته وردانګي. پرته له شکه دا یو لامل او ونډه او نقش ده. آیا په تلیفون باندې هڅول کېږي ماشوم؟ بلې تاسو ښه پوهېږئ چې په خواله رسنیو کې، په کارتوني کې، په پابجي کې، په نټفلیکس کې، په یوټیوب کې، په انستاګرام کې، په فیسبوک کې، په ټیک ټاک کې څومره یعنې هڅونکي موارد شته. یعنې تاسو که ورننوځئ او که وغواړئ په کافي اندازه جذاب شیان، جالب شیان، مهم شیان، خوندور شیان، رنګونه، رقص، موسیقي، طنز، سکس، هر څه چې تاسو ګورئ یا کله کله د ماشومانو اړوند مسایل، دا ټول هغه څه دي چې کوچنیان او لویان وردانګي متاسفانه او په اصطلاح تشویق کېږي، هڅول کېږي، ستاینه لري، تلوسه لري، هیجان لري او خلک وردانګي او زه فکر کوم دا هم یو لامل ده. استاد محترم، په موبایل باندې روزنیز اړخ لري؟ بلې تاسو پوهېږئ کله چې ماشومان خواله رسنیو ته ورځي یا ټولنیزو شبکو ته ورځي یا ټکنالوژۍ ته ورننوځي، یو لوی اړخ همدغه د
روزنې اړخ ده. یعنې زموږ ماشومان هغومره چې په خواله رسنیو کې په ټکنالوژیکي وسایلو کې موارد زده کوي یا یو څه زده کوي هغومره په مکتب کې نه زده کوي، هغومره په کورنۍ کې نه زده کوي. یعنې زموږ ماشومان، زموږ بچیان، کوچنیان، ځوانان ډېر موارد له ټولنیزو شبکو زده کوي او زه فکر کوم چې دا یو مثبت اړخ ده. خو د یوه لامل په حیث هم د یوه دلیل په حیث هم مطرح ده. یعنې دلیل هم ګرځي، لامل هم ګرځي چې هغوی پې اخته سي. متاسف. ډېره مننه استاد محترم. له واقعیت تېښته هم ونډه لري، لکه د واقعیتونو نه وتښتي. زه فکر کومه چې هغه کوچنیان، هغه ماشومان چې په کورنۍ کې کورنۍ تعامل یا کورنۍ ټولنیز تعامل یا کورنۍ ژوند یا زندگی یا تاوتریخوالی یا جنگ و جګړې، شخړې، نزاع، کشمکش، اړودوړ، دغه کله چې په کورنۍ کې ډیریږي او ماشوم په عین وخت کې له خپل ځان سره هم ځینې ستونزې لري، هویتي، په ځانګړي ډول تنکۍ ځوانۍ ته ورځي، بلوغ ته ورځي، او یا په ښوونځي کې ستونزه لري یا کومه یو بله مسله لري، ځورېدلی دی یا کومه بله مسله او مشکل ده. په داسې موقع کې ماشوم نسي کولی چې د مور په مرسته، د پلار په مرسته یا د ښوونکي په مرسته خپل مسایل حل کړي، خپل مشکلات حل کړي. د دغه نه حل یا د دغه ستونزې د په کابو کولو کې د ناتوانۍ د احساس له وجې دی مجبوره کیږي چې له دغو واقعیتونو نه وتښتي، له دغو واقعیتونو نه په اصطلاح سترګې پټې کړي او وننوځي خواله رسنیو ته. بیا چې لږ ځوانېږي او غټېږي بیا یا همدغه غوره کوي او یا هم ځي په عملي ډول 6 ساعته 7 ساعته کرکټ میدان کې تیري یا په فوټبال کې تیري یا په نورو چارو کې تیري، کله کله په شب نشینیانو کې تیري، د شپې ځي ملګرو سره ورکېږي په میاشتو په شپو په ساعتونو یا کله کله د ځینو هیوادونو د مسافرۍ او کډوالۍ شوق کوي. یعنې په یو ډول له واقعیته تښتي. زه فکر کوم چې له واقعیت نه تېښته هم د ماشومانو لپاره په ټولنیزو وسایلو د روغتیا یا په موبایل د روغتیا یو لامل ده. مننه استاد. دا ټول دا تاسو چې کومې خبرې وکړې زموږ په ټولنه کې شته دی. تبلیغات څومره ونډه لري په دې کې؟ تاسو ښه پوهېږئ چې زه فکر کوم چې یو لوی اړخ او یو لوی لامل همدغه تبلیغات دي. یعنې تاسو وینئ چې په پابجي کې یا د پابجي په کمپنۍ کې په سلګونو زرګونو کسان کار کوي، متخصصین کار کوي، حتی هلته د ماشومانو ارواپوهان کار کوي چې څنګه ماشومان دې ګیمونو ته او دې لوبو ته جذب کړو. او شاید درته جالب وي د 2024 کال تر اخیره پورې 90 ګیمه بازار ته راځي او دا به ټول که د پابجي په کچه نه وي یا د نورو مشهورو ګیمونو په کچه نه وي، په اندازه یې نه وي، زه نوم نه اخلم چې اوس خلک ورته تشویق نه سي، که د دې ګیمونو په کچه نه وي، په اندازه یې نه وي، نو خو له دې ګیمونو سره به یو څه په خوا کې هغه ولري، جذابیت ولري یا په اصطلاح نوآورۍ به ولري. او دا ګیمونه چې را روان دي تر 2024 کال تر پایه پورې، دا ګیمونه کولی سي چې د ډېرو ماشومانو، د ګڼو ماشومانو د روغتیا لامل سي او دوی مجبور دي د دغو نوي ګیمونو لپاره. البته د 2024 کال نه مخکې کیسه نه کومه چې اوس 2024 کال د پیل ده، دا کیسه نه کوم چې پخوا څه ګیمونه دي او څه تبلیغات کوي، څه کمپاین کوي، څونه اعلانونه کوي. خپله دغه د 2024 کال تر پایه پورې چې کوم ګیمونه راځي، دا نوي ګیمونه، دا زه باور لرم چې دې ته په کافي اندازه تبلیغ کیږي، په کافي اندازه مارکیټینګ ورته کیږي او دا مارکیټینګ او دا تبلیغات که تاسو وغواړئ که ونه غواړئ د ماشوم د لیوالتیا، د انګیزې، د تلوسې، د هیجان، د هڅولو لامل ګرځي. او پرته له شکه چې زه فکر کوم تبلیغات هم یو لوی لامل ده چې ماشومان ټولنیزو شبکو باندې، په ټکنالوژۍ باندې او په کارتوني او په ورته نور مسایلو اخته کیږي او روږدي کیږي. کورنۍ څه ونډه لري یا څه مسؤلیت لري په دې؟ زه فکر کوم همدا د کورنۍ مسله ده، ټوله مسله د کورنۍ ده. تاسو فکر وکړئ کله چې کورنۍ مصروفه وي، کله چې کورنۍ خپله بده الګو، یعنې خپله مور پلار چنګاوي په موبایل کې او هلته زوی ماشوم ګوري ورته، خو دا خپله یو غیر مستقیم یوه بده تربیه ده چې دوی خپلو بچو ته ورکوي. زه فکر کوم چې دا هم نقش لري، هم تاثیر لري
او یو لوی لامل ده که کورنۍ یو ښه محیط وي په کورنۍ کې سالمې بوختیا وي سالم چاپیریال رامنځته سوی وي د مور و پلار ترمنځ اړیکې خواږه وي شیرین وي او د بچو لپاره د ماشومانو لپاره یوه ښه نمونه وي د تقلید لپاره یوه ښه ادرس وي نو بیا ماشومان څه کوي چې په خواله رسنۍ روږدي کېږي خو له خپلو مور و پلارو خویندو ورونو سره ژوند کوي سات تېري سرګرمیانې او بوختیاوې ورته جوړوي او مخته ځي